وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ابو مصعب بادغیسی په نامه یو ورور پوښتنه کوي چې مثلا یو څوک یو چاته وایي چې زه تا سره د الله دپاره محبت لرم او د محبت یې څه ده د دې وجې نه چې د تا سترګې راته ګرانې دي، نو دا خو د الله دپاره محبت نه سو وروره. محترم وروره، علماو په کتابونو کې لیکلي دي حسن ابن البزار امام احمد ابن حنبل رحمه الله تراغه یو ښایسته هلک ورسره و. نو کله چې حدیث ورته ویلې بیرته چې تله نو امام احمد ابن حنبل حسن البزار ته وویلې وی دا هلک بیا ځان سره مه ګرځوه. ده ورته ویلي وی دا یې دماغ خوریای ده. نو هغه ورته ویلي چې صحیح ده تا خوریای ده، د خور زوی دی ده، خو خلک مه پې ګناهګاروه، ځکه خلک چې دا هلک تا سره وویني نو په تا بد ګمان کوي، نو چې بد ګمان یې در باندې وکړي نو خلک په ګناه کې د تا په وجه باندې اچول کیږي. نو محترمه وروره، دغسې که سړی فکر وکړي په کتابونو کې ډېرې داسې اغسته. یو بل عالم تیر سوی ده په نامه د عبدالله ابن موسی، یو لوی صوفي عالم تیر سوی ده. و یو ورځ بازار ته تللی یو هلک یې ولید، نو داسې ښایست و یا ښې سترګې یې ولې، نو یو دم یې د ده باندې دومره تاثیر وکړه چې مینه یې ورسره پیدا سوه. هره ورځ به دلته لارې ته راتله، دې بازار ته به راتله چې همدغه هلک وویني. نو بیا بالاخره دغه سړی چې یو لوی سړی و داسې حالت ته ورسېده چې تی به ناستو ښورېدلی نه سو، تګ یې نه سو کوی، یو خط تګ هم نه سو کولی، یعنی یوه قدم یې نه سو اخیستلی، داسې ضعیف سو. نو ابو حمزه په نامه یو عالم د دی وی زه ورته راغله، وی ما ورته ویلې څه چل ده؟ وی ده راته ویلي امور امتحنني الله بها فلم أصبر على البلاء فيها ولم يكن لي به طاقة ورب ذنب استصغره الإنسان وهو أعظم عند الله من طبير. کله کله و ګناه سړی وړه وبلي، هغه په انسان باندې کله دومره درنده سي د صبیر د غرنم. نو که خبره دا ده وحقیق لمن تعرض للنظر الحرام ان تطول به. کله کله دا لږ کتل دا سړی په لویو مرضونو کې اخته کوي وروره. نو دغه محبت نه ده. او که ته وایې تا پوښتنه داسې کړې وله چې که دا بېګیرې وي او که ګیرور وي، محترمه یو کتاب علامه ابن جوزي رحمه الله جوړ کړی د ډېر ښه کتاب ده، ذم الهوا نومیږي. هلته لیکي واعلم ان كثيرا من الصبيان تحسن وجوههم بخروج زغبات الشعر فيزيدون بذلك من حسن على المرضان. نه کله کله یو هلک ګیره نه لري، خو یو کله کله یو هلک ګیره راسي، دا ګیره یې چې راسي ښایسته وي، دا ګیره د ده نورم حسن زیات کی. وقد افتتن به جماعت، دا لږ بېګیرې هلک نه دا هم خطرناکه ده، یعنې ډېر کرته داسې هم کېږي وروره. فیزیدون بذلک فی الحسن، هغه بېګیرې هلکانو نه د ده حسن ډېر سي، ګیره دې ولري خو هغه حسن و ښایست یې تر هغه نه هم ډېر سي. نو ښه خبر دا ده وروره چې دا محبت نه ده، د هغه محبت ته چې د تا چې کومه پوښتنه کړې ده چې دی وایي چې زه د سره محبت لرم، د الله دپاره یې لرم، او د محبت مې صرف د دې په خاطر ده چې د سترګې را باندې ګرانې دي. نو دا د الله دپاره محبت نه، دا د فتنو د دروازې د خلاصون دپاره یو هغه د الله دې جوړ لره وروره، کامیاب اوسه. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور آقا ګل فاتح په نامه پوښتنه کړې ده. یو هلک راجګ سو د پلار له ښځې سره چې د ده میره کیږي، نو له هغې سره یې زنا وکړله یا یې په شهوت باندې مسه کړله. نو دا په دې پلار باندې د ده د میره په پلار باندې چې د پلار یې ښځه ده پې حرامیږي که نه حرامیږي؟ و محترمه حرامیږي. لو مس الابن زوجة أبيه بشهوة والابن ليس منها. دا زوی د دې پلار زوی د دې ښځې نه نه و چې دا کومه یې مسه کړې ده. تحرم الزوجة على زوجها حرمة مؤبدة، ابدي پې حرامیږي.
که د الک دا زوی دا ښځه په شهوت مسه کړله له یو طرف نه شهوت یا له بل طرف نه زوی ښځه راجیګه سوله دا زوی د دې سړي زوی په هغه باندې که دواړو طرف نه حرمت راځي. محترمه دغه مسئله د مونږ حنفي فقهاو ذکر کړي ډیرو کتابونو کې سته. علامه اشرف علي تهانوي رحمه الله کم کتاب چې جوړ کړی بهشت زیور دا عربي ته ترجمه سوی المختصر فی الفقه الحنفي. نو دلته محترمه دا مسئله شته ده. الله دې جوړ لره کامیاب اوسیږي. 283 صفحه کې د عربي نسخه